دا هغه بئر دی چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ګوتمه وس هم پرته ده او دا ځای چې دی دا د مسجد قباء سره نږدې دی بالکل زمونږ دې طرف ته چې دی هغه مسجد قباء دی اولنی مسجد چې په اسلام کې جوړ شوی دی او د دې واقعه د سیدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته یو ورځ ناسو او خپل خپې مبارکي هغه غزولې وي او ابو موسی الاشعری رضی الله عنه چې هغه سره وو د حارث په توګه باندې نو بده کې چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه رااله د الله نبی او فرمایل چې دې ته اجازه ورکا او د جنت زیره وته ورکا به چې عمر رضی الله عنه رااله او عمر رضی الله عنه ته چې همدغه خبر ورکړ چې د اجازه ورکي او د جنت زیره چې دې ته ورکي به چې عثمان رضی الله عنه رااله او هغه د شریعت دغه خبره وکړه چې د اجازه ورکي او د جنت زیره ورکي او دا رنګي د چې په بلوا باندې زیره ورکي چې هغه د عثمان رضی الله عنه هغه مرګ ته اشاره وا چې کوم واقعات باغه وخت کرال محترم ورونو د ګوتمې قصه غده سوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات وروسته دغه ګوتمه چې هغه ختم هم چې هغه باندې کوم چې د خلافت په دور کې یا رسمي کوم خطونه نو هغه ختم او هغه دغه ګوتمې سره کېده نو هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره و به د خلافت وروسته عمر رضی الله عنه نقل شو او د عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې چې هغه سره ونه هغه نه یورس دې بده بئر کې ولیدله نو هغه د دې ډیر زیات تلاش وکړ حتی چې په روایتو کې راځي چې درې ورځې د دین او براوي سره خو ګوتمې شری پیدا نکړه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ګوتمه چې وس هم په دې بئر کې هغه پرته ده نو دا یو تاریخي بئر دی یو تاریخي کوی دی چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې اولنی خلفا چې دي هغه ته د جنت زیره هم ورکړي او ورسره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګوتمه هم پرته ده او دا بئر شو دا د یو يهودي اریس نوم داغي نو دا پغی باندې هم مشهور دی او بئر الخاتم هم تویل کیږي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوتمه بګی پرته ده